بسم الله الرحمن الرحیم. په پاکستان هیواد کې ټولو افغان کډوالو ته کوم هغه افغان کډوال چې نه دي راجسټر یا ثبت نه دي د هغو دپاره او د ای سی سی کارډو دپاره ډېر ښه زیری دی. هغه افغان کډوال چې در اوسه پورې کارډ یا شی نه لري په بلوچستان ایالت کې د سحر ادارې او دارنګه د ای او ایم د ادارې د خوا څخه دوی ته ظالم سرټیفیکیټ ورکول کیږي. دوی د سحر د ادارې چې پر سپیني روډ په کوټه کې دي د هغې ادارې سره پوس ولې خپل رابطه وکړي او د ای سی سی کارډو دپاره دوی اوس پروګرام نیولی دی. کلی پر کلی، ښار پر ښار، علاقه پر علاقه باندې څرخي. د دوی خپل باقاعده ټیمان دي چې هغه د دې دپاره کار کوي چې کوم د ای سی سی کارډ پر درلودونکو دپاره چې کوم مشکلات وي د هغو مشکلات د راسپړلو یا رابرسېره کولو دپاره او د هغو ته د حل لارې د چارې د لټولو دپاره اقدام کړی دی. او دارنګه په خیبر پښتونخوا او سند او پنجاب کې هلته د شارک کومه اداره چې د هغه د دې دپاره کار کوي. نو زه په حیث د یو افغان کډوال او د افغان کډوالو د یو استازي په توګه باندې د پاکستان د اسلامي جمهوریت مننه کوم چې زموږ افغان کډوال ته تقریبا د 4 لسیزو څخه لا زیات خپل په غیږ کې ځای راکړی دی. او دارنګه د ملګرو ملتونو، ای او ایم، یونیسیار، د سحر ادارې، نور کوم ادارې چې دي نومان یې بیخي ډېر دي چې راڅه پاته نه شي. نو د دې ټولو مننه کوم چې زموږ د افغان کډوالو دپاره هلې ځلې کوي او زموږ مشکلات ته د حل لارې لټوي. خو ځینې مشکلات دي چې هغه زه یادول غواړم. د پی او آر کارډ دپاره چې یونیسیار څه امداد کوي او څه کومک کوي، او که ایجوکیشن کې وي، که هیلت کې وي، که دارنګه د اوبو په مد کې وي، که د کاډو په مد کې وي، که نور نغدیه یا کومک ورسره کوي، ای سی سی کارډونه والا د دې مرستو څخه یا د دې امتیاز څخه بې برخې دي. نو زما ریکویسټ او هیله او غوښتنه د ای او ایم او حکومت پاکستان څخه ده، ځکه چې دا ژړ کارډونه یا ای سی سی کارډونه د دوی د خوا څخه په 2019 کې افغان کډوالو ته ورکړل شوه چې تقریبا په هغه کې 8.5 لکه کسان راجسټر شول. خو د دوی اکثره کارډونه چې دي تر اوسه پرې پاته دي، تقریبا په سلو کې د 10 تر 15 پورې زما په نظر باندې هغه کارډونه ورکړل شوي دي. خو د نورو کارډونه چې دي د هغسې پاته دي، نه دي ورکړل شوي. په کار دا دي چې دا کارډونه ورکړل شي او یو چې کوم امداد کیږي باید د ای سی سی کارډو ته هم ورکړل شي. اوس فرضاً زه مثال درښیم خپل پر ځان باندې، زما څه پی او آر کارډ دی خو زما د کور والا څه ای سی سی کارډ دی. نو اوس زموږ په مابینځ کې بیلوالی څنګه راتلی شي؟ یعنې زما بچیان به څنګه وي؟ زما بچیان پوس ولې یا هغه کسان چې صرف ای سی سی کارډ ولري خاوند یې کارډ ونه لري. نو دغه هغه مشکلاتونه دي، هغه ستونزې دي چې د افغان کډوال لاس وګریوان دي ورسره. په کار دا ده چې کوم پی او آر کارډو والا ته کوم سہولیات ورکړل شوي دي هغه سہولیات باید ای سی سی کارډو والا ته هم ورکړل شي. نو دا اوس چې زه کوم دا خبرې کوم، زموږ سره د ای او ایم د ادارې او د سحر د ادارې مسؤلین ناست دي. نن په دغه اړوند باندې سیشن و، نو زه د دغه سیشن د مابینځ څخه دغه خبرې ریکارډوم او دا مې دوی ته هم ریکویسټ وکړي او د سوشل میډیا د لارې، د میډیا د لارې څخه مې پر حکومت پاکستان او ای او ایم، یونیسیار، اقوام متحده او نورو ادارو باندې دا غږ دی او دا مې اپیل دی چې زموږ په پاکستان اسلامي جمهوریت کې چې زموږ کوم افغان کډوال دي ای سی سی کارډونه لري، د هغو ته باید دغه سہولیات ورکړل شي لکه کوم چې پی او آر کارډ ته والا ته ورکړل شوي. بیا هم زه د سحر ادارې او ای او ایم څخه مننه کوم چې زموږ غیر راجسټر افغانان دي هغو ته ظالم سرټیفیکیټ ورکول کیږي یا ټوکن ورکول کیږي. دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. نو بیا هم زه د ټولو ادارو مننه کوم چې زموږ د افغان کډوالو سره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي، لا هم یې کوي. مننه. اصل د سحر او د ای او ایم یو پروجیکټ موږ روان کړی دی چې هغه اصل د دې مقصد دا دی چې کوم ای سی سی کارډ هولډرز دي او هغه افغانیان چې هغه یو ډاکومنټ لري د هغو ته چې کوم قانوني مسایل وي یا ستونزې لري نو د هغو حل کېدو کوشش به موږ کوو. نو دا پروجیکټ اصل موږ په ډسټرکټ پشین کې اوس شروع کړی دی ریسنټلی. نو په هغه کې دا دی موږ به خپل مختلف اویرنس سیشنز به کوو چې دوی ته به سیشنز ورکوو، سات سات لیګل کیمپس به لګوو چې لیګل کیمپس مقصد دا دی چې دوی قانوني یو کیمپ موږ ولګوو چې خلک راځي هغه کوم قانوني ستونزې لري د قانون په حواله باندې نو هغه به ورحل کوو. که چیرې هغه په عدالتو کې وي یا په پولیس دارو کې وي نو هغه ته موږ خپل یو ګراونډ راکړی دی، باونډریز دي چې دا لا مطابق یا په دا قانون مطابق باندې دوی موږ ته هغه مسلې ورحل کوی شو.
نو دا پروجیکټ موږ شروع کړی دی د لیه په پښین ډسټریکټ کې هم شروع دی مختلف ډسټریکټس دي کلکوټ د چې هغې د رورلایي د کلاسې پلا دی نو موږ هلته خپل لیګل ټیمز دی او خپل موږ سره کمپلیټ ټیمز را سره دي موږ چې کوم د افغان کیمپس دي هلته زه خپل ویزټس کوو خپل سیشنز کوو نو د خلکو چې هر مسله وي هغه SSC کارډ هولډر والا او انډاکومنټډ والا هغه موږ سره رابطه کوی شي او موږ د دې مسلې او قانوني هر دغه چې ستونزې هغه ورکوو